نیک هیلې احترامات عبدالله فریدا یم د سبا رنګ د پاڼې نادي سره مخاطب یم. نن ورسره نوست ډېر خوږژبی شاعر طبیر او فریدایي صاحب غوښتلم چې ملګریو له ترې څه ریکارډ کړو. ډېره مننه عبدالله بھائی. و بس شعرونو په طرف تېرو شو. غزل مطلب دی چې سره نشته زړګی چېرته لاړو، د بند پنجرې نه مرغۍ چېرته لاړو. خدایه په هېڅ پته یې پوهه نه شوم چې دا زما اسویلې چېرته لاړو. قسمت پورې هنداره درومي ما راوستلو او شی چېرته لاړو. یا ورته څوک یاد شو په ډک محفل کې بیا چې په خیال کې سړی چېرته لاړو. مننه. او پیسې خو راغله خو تعبیره صبرې. پیسې خو راغله خو تعبیره صبرې چې د ځوانۍ د سپرلي چېرته لاړو. ډېره څو شعرونه نور دي چې د لیمونه مې خوبونه را پرېوتي. د لیمونه مې خوبونه را پرېوتي، چت ولاړ د دیوالونه را پرېوتي. مننه. کفنونه چې څوک اخلي څومره ګران دي او د مړو څه نرخونه را پرېوتي. مننه. او بې له مړو به یې څوک جواب را نه کړي. بې له مړو به یې څوک جواب را نه کړي چې مې خیال له کوم سوالونه را پرېوتي. مننه. او مړه خاورې به افسر جوړ شي تعبیره. مړه خاورې به افسر جوړ شي تعبیره، د بستې د تصویرونه را پرېوتي. شعرونه نور دي چې سوال دی څرنګه جواب ته نه جوړېږي. سوال دی څرنګه جواب ته نه جوړېږي، چې اوبه څکمه تیزاب ته نه جوړېږي. په غوسه کې د غوټۍ ښکارېږي شونډې، او چې وخاندې ګلاب ته نه جوړېږي. مننه. په دې کور څومره جنډې چې لګېدلې دې سرتورې له نقاب ته نه جوړېږي. مننه. په دې کور څومره جنډې چې لګېدلې دې سرتورې له نقاب ته نه جوړېږي. شراب څکم نه جوړېږي د انګورو، زه انګور نه خورم شراب ته نه جوړېږي. مننه. او کم ظلمونه دې په ما تعبیر چې کړي، کم ظلمونه دې په ما تعبیر چې کړي، ستمګر یو کتاب ته نه جوړېږي. یو ځل بیا هم ډېره مننه طبیر صاحب چې موږ له دومره قیمتي وخت راکړی، موږ سره کېناستې او څه خواږه کلام هم دې نه ریکارډ کړه. ډېره مننه.